د مرکزی تنظیم تاجران د صوبایي جنت سیکرټري احسان باچا په مشرۍ کې د حلف برادرۍ تقریب منعقد کړل شو چې پکې د مینا مارکیټ واجد خان سره د ټولو ملګرو په تاجر اتحاد احسان باچا ګروپ کې د شمولیت اعلان وکړو او د حلف یې اوچت کړو. په دې موقع د مینا مارکیټ ټول ملګري او تاجر اتحاد ایگزیکټیو ممبران هم موجود وو. احسان باچا په شمولیت د ټول مینا مارکیټ شکریا ادا کړه او ټول لې مبارکي ورکړه او ناس ټول تاجر برادرۍ ته وویل تعلق جوړېدو واسطه تایات کې زنه صدر مونږ سیکرټري ګور دا صرف صدر او سیکرټري چا خدمت نه کوي. دا د الله تعالی یو انعام دی چې بچا کی پیدا کی یاد لري ګوره انا والے دا وګوره دا دین څه شی دین اسلام څه شی دی ضرور ولین نه د ګاونډیرت نه دا اخلاق نه د یو بل سره د مرستې نوم دی. ما کې الله تعالی د مور او پلار په دعا او د الله په خپل کرم زه په 1400 کال जिस तरह आप लोगों ने हमारा हलफ बर्दारी में शिरकत की, मैं तहे दिल से उसका शुक्रगुजार अदा करता हूँ. इसके बाद मैं मीना मार्केट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको 3 मरतबा बिला मुकाबला मुंतखब किया, जिसने एक मरतबा फिर हमारे साथ मिलकर हमारा पूरा ख्याल रखा. तंजीम د جوړېدو بلکې د مخکې نه روان دی. شاه زمین لالا ته بابو ته او د هغې ملګرو ته مبارکي ورکوم او د تنظیم تاجران چې څومره مشران دلته کې راغلي دي هغې ته خوشامدید دی. ما ته بل ګروپ معلوم دی نه بل ګروپ پېژنم. زه خو چې د میدان ته راغلی یم مثلا اصلي کس دی او دغه یې احسان باچا دی چې د خلکو په خدمت کې لګیا دی. یقین په خدای وکړه مشر چې دی د داسې مختلف ملګري نور هم دي چې هغې موږ ته د دنیا خبرې کړې وې چې یاره زموږ دې ګروپ ته راځه موږ سره ملګرتیا کوه. زما د مشرانو هم تاسو سره تعلق وي، موږ سره ملګرتیا وکړه. نو ما ورته دې خبرې جواب ورکړو. ما ورته وې زموږ د مشرانو تاسو سره تعلق د پخوا نه دی، خو ته د خدمت د 2 کالو شروع تېرې او احسان باچا د 13 کالو مشر د خدمت کوي. نو ما خپل ضمیر ملامته کوي. انشاءالله زه دې خبرې تاسو سره ملګرتیا نه کوم چې مهرباني وکړې نظر واچوې په دغه خلکو باندې، د دې په کاروبار باندې، د دې په روزګار باندې، د دې په جوارو باندې او د دې په سودونو په دې په قبضه په د دوکانونو په قبضو باندې نظر واچوې وګورې چې دې د خلکو تاجرانو سره څه کړي دي. مهرباني وکړئ دین د خپل نظر د لاندې راولئ، ځکه چې په دې کې ډېرو کسانو باندې په نیب کې انټي کرپشن کې کیسونه چلېږي. نو داسې خلک د تاجرانو مشري انشاءالله نشي کولی چې تاجرانو نه حلال رزق اخلي، کاروبار ته اخلي، دوکانونه ته اخلي او ځان یې بیا په خلکو خرڅوي. خوږ مشر جناب احسان باچا او د هغې ملګري او راغلي مېلمنو شکریه ادا کوم او خپل مارکیټ وایلا او مبارکي ورکوم چې ستاسو مبارک شي. خو یو شعر به ته ووایم څوک به بد او څوک به ښه راپورې وایي، څوک به بد او څوک به ښه راپورې وایي. زه رحمان خو په درنو یارانو درون په سپکو سپک او ناس ټول تاجر برادرۍ ته وویل چې زموږ مثال د یو خاندان دی او موږ په هر سخت وخت کې د یو بل ملاتړ یو. په دې موقع صوبایي جنت سیکرټري متنظیم تاجران احسان باچا او د نوي اتحادیانو په سټیج باندې اطلاعاتو اظهار وکړو او د وایخیر نه بعد یې پښتونو سره صدا رنګوي. بیا صدر بلندر باندې صدر منتخب شوم، د هغې نه پس 2013 شو، د هغې نه پس چې کوم بیا الیکشن وشو، شکر الحمدلله بلا مقابلې په 3مه پیره باندې مطلب دا چې منتخب شوم. په دې وجه باندې زما د هر یو سړي ته او د هغې دا خواهش و چې یاره لکه زه د دې مارکیټ سیکرټري شم او لکه مخکې مونږ د دې مارکیټ خدمت کړی بغیر د او په دې کې مخکې یو کابینه تېره شوې ده او بس هسې براینام کابینه او براینام صدر او سیکرټري درخواست کوو چې په دې کې د انتظامیه د دکاندارانو سره یو وي زموږ او د دې کوارډینیشن نو موږ په خپله تجاوزاتو کې لا کوو انشاءالله تعالی. بل دا د مینا مارکیټ چې زمین کم صدر چې دا ډېر زوړ مارکیټ دی. جنرال سیکرټري صاحب زموږ
دا ټول د دې وطن د دې ځای خلک دی ابا او اجدار دلته کاروبار کړی اوس په خپله دي راغلي نو دا زاړه خلک دی دوی پوهېږي اختر منیر د دې کم چیرمین چې کم دی دا ټول زمونږ پېژندلو نږدې خلک دي دا زما خوښه دا صدران ولاړ دي الحمدلله د مختلف مارکېټونو ډېر ښه په ټیک ټاک طریقه باندې ما چې کوم درجانو صدارت سمبال کړی دی د هغې نه پس زموږ بل یو ملګری و تاجالدین صاحب هغه صدر شو زه ستړی شوم بیا د ملګرو په خپل منځ کې یو میټینګ وکړو چې یاره که مونږ لکه دې صدر کړو نو زموږ ډېر کارونه داسې زما دا ژوند چې کوم دی 15 کاله ژوند په دې بازار کې د تاجرانو د خدمت لپاره تېر شو انشاءالله چې خدای پاک باقي ټول عمر راکړي هم د دې تاجرانو خدمت به کوو د دې دپاره به منډه وو د دې هر جایز کار دپاره به منډه وو د دې سره چې څوک ظلم زیاتی کوي د هغې به لاس نیسو انشاءالله د هغې به رامنې کوو او دا ملګري چې کوم راغله حاجي صاحب دي مینه مارکېټ والا دا خو زموږ زاړه ملګري وو خو بس څه وخت کې هغې بیا رستو شوي وو هغه صدارت ختم شو بیا دوباره صدر شو نو انشاءالله چې هغه راغله زموږ ملګري دي که د دې هر جایز خدمت او کار راځي موږ به ورته شانه بشانه دوی سره ولو